ګرانو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د الله عز وجل د مقدس کلام قرآن کریم څخه یو څو آیاتونه ستاسو مخته تلاوت شوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو څخه یو حدیث شریف چې امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل کتاب مسند احمد کې روایت د حضرت عائشہ رضی الله عنها نقل کړي دي. ستاسو مخته ذکر شوی. عزیزانو، د دین خبرې ډېرې اسانه دي، اورېدل هم اسان دي، فهمول هم اسان دي. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله عز وجل فرمایي موږ د خپل آسماني کتاب قرآن اسانه کړی دی د پند دپاره، د نصیحت دپاره. آیا په تاسو کې یو پند حاصلونکی شته؟ امام شافعي رحمه الله فرمایي که چیرې دا دېرش سپارې قرآن الله عز وجل بل فرض نه وای نازل کړی، صرف یو سورة العصر نازل شوی وای، والعصر ان الانسان لفی خسر، صرف یو سورة العصر نازل شوی، لکفت الناس جميعا، د ټولو انسانانو د هدایت لپاره دا یو سورت کافي. ان الانسان لفی خسر، الله وایي ټول انسانان په خساره دي، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه کسان چې په ایمان مشرف شوي دي، د کفر توقع د غاړې ایستلې دي، د ایمان رڼا ته داخل شوي دي. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ایمان رڼا ده، چا چې کلمه د لا اله الا الله ویل هغه رڼا ته راغی. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. مجاهدین جهاد کوي، تبلیغی حضرات بیا د ابدي دوزخ څخه خلاص. تبلیغیان وایي موږ بل کار نه دی کړی، سیده کمزوري ده، لیکن موږ ګرځو چې دا کافران په اسلام مشرف پتلون یې اغوستی دي، سیده ډېره خري د اندونیزیا او مالیزیا اسلام دی، پروا نه کوي. د اندونیزیا مساجد داسې لیدلي دي، یو تلویزیون پر دې خوا بسته دی، یو تلویزیون پر دې خوا بسته دی، په ژوندۍ بڼه تلویزیون شروع دی، امام غره خیل پتلون پینشنټ اغوستی، پایچې تر بجلو پکښت لږ سر الله اکبر په کلمه وایي نو من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې لا اله الا الله محمد رسول الله یو دلو الجنت ته بځي. د اعمالو سزا به څه کېږي، گناهو سزا به څه کېږي، دا خو منګه خبره ده. وذروا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. الله و ښکارا ګناهونه پرېږدي، ښکارا ګناهونه پرېږدي، شراب په ښکارا چښي، غلا په ښکارا کوي، چور په ښکارا کوي، پټ ګناه پرېږدي، دا پټې یارانې پرېږدي، د بل د نجونو، د بل د ښځو، د بل د هلکانو سره دواړې الله وایي پرېږدي. په ښکاره صوفي دننه کوفي، په ښکاره صوفي وي هو ماشاءالله، مګر چې په اعمالو یې خبره شي کرکه به دي دا څنګه پرېږدي، ژر وګوره لنګوټه وګوره ښه. وذروا ظاهر الاسم وباطنه، الله فرمایي ښکاره ګناهونه هم پرېږدي، پټ ګناهونه هم پرېږدي. ان الذين يكسبون الاسم، یقینا بشک هغه کسان چې ګناهونه کوي، سيجزون بما كانوا يقترفون، ژر د چې دوی ته به سزا ورکړه چې د هغه بدو اعمالو چې دوی په دنیا کې کول. قرآن وسازي موږ خلک چې قرآن نه وایي نو څه ترجمه څونه وسازي، نو خبره پر څه روانه. الا الذين امنوا، ټول انسانان په تاوان نقصان کې دي،
مگر هغه کسان چې کلمه یې وویل خلاص. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. نو سیده حرام موږ کمزوري، لیکن موږ دغه در کړی دي چې د ابدي جهنم څخه مخلاص وي. چې کلمه وویل که په روسیه کې اوسېږي، که په امریکا کې اوسېږي، که په لندن کې اوسېږي، که په ترکیه کې اوسېږي، جنت ته ځي. خو دا بیا ځان ته معامله ده چې دی به د خپلو بدو اعمالو سزا ویني. ابدي جهنم پر حرام شو، دا به څه خبره ده؟ صحیح ده، ما د ټول چې تلویزیون داري مخامخ په پتلون کې لمونځ وکړي او ناره د امام صاحب د مذهب وایي، زه د امام صاحب په مذهب یم. د امام صاحب په مذهب کې داسې لمونځ چې تا پتلون اغوستی، بجله کې دي پټې، ژرې دي چپه ورسته خریلي وي، لږ سر ولاړې. د امام صاحب په مذهب کې داسې په داسې شخص پسې لمونځ مکروه تحریمي دی. خو دا مسلمان دی، ځکه چې د اسلام تعلق تر عقیدې پورې دی. یو سړی ټوله زندگی فقط لا اله الا الله محمد رسول الله، نه لمونځ کړی دی، نه زکات ورکړی دی، نه روژه نیولې دی، نه حج کړی دی، نه جهاد کړی دی، نه تبلیغ کړی دی، نه امر بالمعروف کړی دی، دخل الجنه، دام جنت ته ځي. البته کله سزا به څه. نبی کریم علیه السلام فرمایي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، زما شفاعت به زما د امت د هغه کسانو د پاره وي چې هغوی کبیره ګناهونه کړي. عاشقان رسول نن چیرې دي؟ نبی کریم علیه السلام فرمایي زه په خپل امت کې د هغه کسانو شفاعت کوم چې په دې دنیا کې کبیره ګناهونه کول. زموږ ځوانانو ته نن شرم پکار دی، شرم. څو ورځې مخکې پر سړک روان وم، واده دی، د واده څه وروسته دا دوا یې سره پاشلې، سپین فشاري شامي که نه دا یې سره پاشي، یوې پردې پاشي، بلې پردې پاشي. یو راغی په موټر کې وموښت. نو دا حالت ما ولیدې، ډېر افسوس راته ودرېدی. ما دا د امت ځوانه طبقه ده، دا هغه طبقه ده چې دا ټول قوم و ملک و ملت و وطن پر دوی ولاړ دی. نن د دې ټول احساسات تر دغه ځایه راورسېدل چې پر سړکانو عملي وي او پر بل دوا وپاشي. د ځوان فکر خو باید د اسلام وي، د ځوان فکر باید د قرآن وي، د ځوان فکر باید د صحابه وي. هر متعلم د مکتب، هر محصل د پوهنتون یو کتاب د حکایات صحابه په نامه باید وصرفون کړي. حضرت انس صاحب څوک دی؟ ابو امامه صاحب څوک دی؟ ابو هريره صاحب څوک دی؟ ابو ذر غفاری بیا څوک دی؟ عبد الله ابن عمر صاحب څوک دی؟ عبد الله ابن عباس صاحب څوک دی؟ دا څوک و داخل؟ دا څوک و؟ محمد رسول الله، نبی کریم علیہ السلام دا اللہ رسول دی. والذین معه اشداء علی الکفار، څوک چې دغه نبی ملګری واغه د کافرانو په مقابله کې سخت وا. ما ورته نه یو سخت په پتلون کې مو د کفر غلامي شروع کړل، په وضع و قط و لباس و ژر و لاندې باندې کې مو د کفر مریتوب شروع کړل. اخوا شداء علی الکفار، شداء علی الکفار. حذیفه ابن یمان صاحب ایران ته ولاړی چې کسرا و په هغه زمانه کې د نړۍ تر ټولو سپر پاور طاقت د ایران د شاهانو وزیرانو سره پر ډوډۍ ناست دي. حذیفه ابن یمان صاحب د تکلف صحابي و، څنګه چې ډوډۍ خولې ته راپورته کړل، ګوله چې خولې ته پورته کړل ګوله شوه سول. انسان عاجز دی مخامخ. ګوله چې شوه سول حذیفه ابن یمان صاحب هغه شوه ګوله چې پر خاورو شوه سول هغه یې راپورته کړه، پویه کړه، خاشه ماشه راغی څه طبیعه خوړل. یو بل کس مسلمان دلته په څنګل ووالي چې دا څه کوي؟ د خدای دا د شاهانو مجلس دی، دا د وزیرانو مجلس دی، دلته شوه سوې ګوله راپورته کول عیب دی، دا عیب دی. حذیفه ابن یمان صاحب څه ورته فرمایي؟ اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء، د دغه احمقانو په خاطر، د دغه جاهلانو په خاطر، د دې کافرانو مشرکانو په خاطر زه د خپل خور نبي سنت پرېږدم. نن هغه مصداق زموږ پر ځوانانو ثابت دی، د الله د نبي خور سنت یې پرېښی دی د احمقانو په خاطر، د جاهلانو په خاطر، د کمعقلانو په خاطر. اولئک کالانعام، الله فرمایي د نړۍ کافران حیوانان دي.
زم دا نقل چې کوو خو د انسان نقل خو وکړو راځي اولئک کالانعام الله عز وجل فرمایي کافران حیوانان دي بل هم اضل السبیل تر حیوانانو بدتر دي څنګه یو مسلمان ځوان دا ولاړی د حیوان مقالې کوي الله عز وجل حیوان ورته ویلو بل هم اضل السبیل تر حیوانانو بدتر دي حیوان ته شغال لري کوړه شایسته شي دي ځینې لوشي مستی دي شلوندي دي کوچي دي قرت دي چې کله فلان کار برابر دی وسخر لكم ما في السماوات والارض الله عز وجل سستفار حیوانات مسخر جوړ کړی دي لیکن کافر تر حیوان ځکه بدتر دی چې کافر د الله په مقابل کې یاغي او طاغي او سرکش دی خبره بیرته مقتض بیا یې ولقد يسرنا القرآن للذكر الله القرآن قرآن وصادي فأنا تؤفكون تچیری چپا روان یاست دا الله دا نبی سنتون مپریوشی دی دا اغیار سنتون مواقیستی دی فأنا تصرفون فأنا تؤفكون چیری چپا روان یاست دا احمقان اللار مواقیستی دا عقلمندان اللار مپریوشی دا احمقان اللار سره اخلی دا عقلمن لار دی عقلمن سوک دی الکیس من دان نفسه عقلمن پتس کی آغا دی چی دا خپل ځان سره حساب و کتاب و کی شل کال عمر ته ورسېد دا به زه څه کوم زه په چی شخصه یم دا زما چې ورسره ناسته ولاړه ده بیا دي څوک دا پنځه وخته لمونځ کوي که نه کوي آیا دا د مسجد شناخت لري که نه کوي دا زما چې ورسره صحبت و ملګرتیا ده دا د مور پلار فرمانبردار دي که یا دې کور ته خلک ازار کړي دي که یا دا زما چې ورسره شناخت دي دا څوک دي دا شپه ورځ چې پر کرکټ تېروي دا څوک دي اوس خو نو بیا خوا بدېږي چې ملا صاحب تنګ نظره دی کرکټ یې راته وغږي د خدای بندګانو مقصد اصلي چې پر عرش پاک ځو هغه ناروا دی لوبه کیل ساتیری په خپل ذات کې شرعاً مشکل نه لري مفتی شفیع صاحب رحمه الله مستقل پر دې رساله جوړه کړې ده چې لوبې په خپل ذات کې مشکل نه لري لوبه چې د ورزش لپاره وي د فزیکي حرکاتو لپاره وي هغه مشکل نه لري لیکن داسې فوټبال او والیبال داسې کرکټ چې زما او ستا د ژوند جز وګرځي زما او ستا مقصد اصلي وګرځي داسې لوبې بیا شرعاً حرامېږي چې جومات پر قضا روژه پر خوړلې لمونځ پر قضا عورت ښکاره ستر عورت فرض دی لیکن په فوټبال کې چې کوم ځوانانو ځنګنونه لڅ کړي دي هغه د حرام ارتکاب کوي که دا عورت په فوټبال کې چا لڅ کړي که دا عورت په والیبال کې چا لڅ کړي که دا په کرکټ کې چا لڅ کړي دا د کرکټ لوبه حرامه ده ورته کتل حرام دي څنګه چې ستر عورت حرام دی د یو چا ښکاره ستر ته کتل هم حرام دي پاکستان کې ماته ورکړو هندوستان کې ماته ورکړو ماته خدا نه ده ماته خو د اسلام د کفر الاسلام یعلی مسلمان نه ماتیږي اسلام نه ماتیږي دا خبره غلطه ده چې مسلمان مات شي تا خو د احد په غزا کې معرضي شکست راغی د احد په غزا کې اویا کس صحابه په شهادت ورسېدل اویا کس زخمیان او ټپیان شول لیکن د احد د غزا سره باید اسلام ختم شوی وای نن څوارلس نیم سوه کاله بعد اسلام دا دی موجود دی هغه د خالد بن ولید صاحب قول دی د روم پاچا هرقل ته پیغام ولیږي چې واوره بدماشي به نه کوې زه داسې انسانان لرم په خپل لښکر کې چې هغوی ته مرګ داسې خوندور دی لکه ستا عسکرو ته چې شراب خوندور دی زه داسې عسکر لرم زه داسې فوج لرم چې هغوی پر مرګ باندې داسې خوند اخلي هغوی د اسلام پر قرباني داسې خوند اخلي لکه ستا عسکر چې پر شرابو خوند اخلي موږ خو مسلمانان یو موږ خو کلمه ویلې که مرو که رغېږو که وژل کېږو خو زموږ پای اول اخر اسلام دی دغه نسل چې اوس داسې ناست دی په دغه نسل کې هغه ماډرن زندګي هغه روشن فکر زندګي چې داسې جامعه به چې یو تلویزیون به دې پر رسته اړخ وي بل به دې پر چپه اړخ وي لایق په ژوندۍ بڼه به تلویزیون چلاندی په معراج کې به داسې امام درته ولاړي چې پیکۍ به اړولي لږ سر به یې ژر وګرېد به چپه او رسته خریلي په پتلون باندې به بجلۍ کې پوټې وي دا نسل کې امکان نشته دی این خالستو محالستو جنون دا زموږ نسل به ختم کړي دا خو لا بازار دی په بازار کې ازادي ده د سارا خلک ولاکه موږ اسلام پر اسلام بولي سارا خلک موږ اسلام ته اعتبار نه ورکوي دا وایي په بازار کې
نو دا نسل به ختمه، دا وطنونه به ختمه، دا سپین ږیري به وژنې، دا ځوانان به وژنې، دا ږرور به ختمه، بیا به ته د اندونیزیا رقم اسلام دلته راولې، د مالیزیا رقم اسلام به دلته راولې. داسې نه کېږي. اسانه خبره ده بس. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ټول انسانان په خساره کې دي مگر هغه کسان چې په ایمان مشرف سره وعملوا الصالحات نیک اعمال وکړ، وتواصوا بالحق، یو بل ته د حق خبرې کولې، وتواصوا بالصبر، یو بل ته د صبر خبرې کولې. نن په افغانانو کې الحمدلله اسلام موجود دی، ټول مسلمانان دي. زموږ په خارو کې یو فیصد کافر نشته، یو فیصد. دا خبره غلطه ده، یو فیصد کافران مونږ نه درو کافران. ذمه دي، سیک دي، هندو دي، فلان فلان، دا خو اهل ذمه دي، دا خو دین نه دی ځای، دا خو راغلي دي دی ځای. 100% خاوره د دې ملک اسلام دی. نو موږ مسلمانان یو الحمدلله. وعملوا الصالحات، دا د نیک اعمال کو. سړی چې د جمعې لمونځ کوي، د اختر لمونځ کوي، 5 وخت لمونځ په جماعت کوي، یو زکات ورکوي، یو کلمه کېږي، نو خو اسلام وایي دا سیده بعضې فرایض را صفات دي، نو بیا خو به نو حضرت حنظله صاحب نبي کریم علیه السلام ته عرض وکړي چې یا رسول الله زه منافق شوی یم. خو دا څه وایه؟ صحابي د رسول الله دی نبی کریم علیه السلام ته زه منافق شوی یا رسول الله. او دا څه وایه؟ ولې یا رسول الله چې ستا په مجلس کې کښېنو یو کیفیت مو وي، جنت را په یاد شي، دوزخ را په یاد شي، الله را په یاد شي، زړه مبارک شي. خو چې کله ولاړ شو مځکو ته ولاړ شو، دوکانو ته ولاړ شو، کښتو ته ولاړ شو، بچیانو ته ولاړ شو، کوزدو ودو ته ولاړ شو، هر څه راسیر شي، هر څه راسیر شي. یا رسول الله منافق وایي چې دلته یو رقم د باندې بل رقم. نبی کریم علیه السلام وفرمایل ساعتا فساعتا ساعتا فساعتا. دې ته منافق نه وایي. دا منافق نه دی چې د جمعې په ورځ زړه باریک سي او بیا چې دکان ته ولاړ شي بل حال. دا منافق نه دی، که داسې مړګر منافقین بیا دا منافق نه دی. ساعتا فساعتا، دا خو انسان دی، یو ګړی حالت یو رقم، یو ګړی باندې بیا حالت بل رقم. که چیرې ای حنظله واوره، که چیرې ستاسې حالت 24 ساعته داسې وای لکه زما په مجلس کې، نو بیا به فرشتې د اسمانو څخه راکښته کېدلی، مخامخ به ستا سره مصافحې او روغړونه کولې.